د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي بیا څه ویلي دي راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ په سلامونو محرک علیکم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ اڅکزی وایي که د بېګناه وګړو وژنې پوښتنه کوو غدار راته ویل کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي که چیرې په پاکستان کې د بېګناه وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کوو نو د ریاست له لوري راباندې د غدار فتوا لګول کیږي محمود خان اڅکزي چې نن په مردان کې وی غونډې ته وینا کوله که د پېښور په ښوونځي کې د شهید شویو ماشومانو او په کوټه کې د وکیلانو وژنو پوښتنه کوي بیا راته ریاست غدار وایي نوموړي په دغه غونډه کې د افغان سولې په اړه هم خبرې وکړې هغه وویل که چیرې پاکستان په افغانستان کې لاس وهنه بنده کړي په افغانستان کې به په یو میاشت کې هم سوله راتللی شي اڅکزي په ریاست تور پورې کړ چې ګواکې تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کړې ده او هم د سولې په اړه رښتینولي نه ده ثابته کړې محمود خان اڅکزي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني حکومت د ظلمونو پر ضد د پښتون ژغورنې سره یو ځای میدان ته راوتلی ده د ریاست د پښتون وژنې په پوښتنې پیل کړی ده نوموړی وایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قوم لپاره هر ډول قربانیو ته تیار ده محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم په یوې غونډه کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغانستان به جوړیږي حتما به جوړیږي پښتانه به سیالان وي او سیالان به کیږي دوستانو ستاسو د اڅکزي دې خبرو ته څه نظر لرئ راځئ خواږه نظرونه په ویډیو کې راسره وکړئ که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه ښه وخت درته غواړم